که ته د ورزش مشوره له ناورزشکار نه اخلي نو ولې د پیسو مشوره له بې پیسو والا اخلي؟ ستا چاپېریال ستا حد ټاکي. دا ومنئ چې اوس تاسو ته هیڅوک بې هدفه مثبته مشوره نه درکوي. هیڅوک ستاسې ژوند او د ښه ژوند لپاره سم فکر نه لري. که شتمنو خلکو ته لاسرسی نه لري نو کتابونه یې ولوله، ویډیوګانې یې وګوره، له هغوی زده کړه وکړه. د شتمنو کسانو راز دا دی چې هغوی د سختیو زغم لري. هغوی کولی شي ستونزې وزغمي او همدې خبرې بریالي کړي هم دي. ما مخکې داسې فکر کاوه چې که یو ښه کار یا ښه موقع پیدا کړم نو په ژوند کې به مخکې لاړ سم، خو زه اصلا غلط وم. اوس په دې پوهېدلی یم چې دا 5 عادتونه باید ژر تر ژره پرېږدم. نو که ته هم غواړې بدلون وکړې او رښتینې شتمني پیدا کړې نو سر له همدا اوس دا عادتونه پرېږده. لومړی ژر تسلیمېدل پرېږده. هر ځل چې کار سخت سي او ته یې پرېږدې نو همدا وجه ده چې نه به پیسې پیدا کړې او نه به پرمختګ وکړې. تسلیمېدل انسان بېوسه ساتي، هم په پیسو کې او هم په اعتماد کې. نظم او ثبات هغه څه دي چې انسان شتمن کوي. تر ټولو چټکه لاره چې هیڅ لاسته راوړنه ونه لري دا ده چې کله کله کار لږ نارامه سي ته یې پرېږدې او بل نوي شي ته منډه کړې. دا که کاروبار وي، فټنس وي یا هم اړیکې، زما په نظر ټول اصول یو شان دي. لکه هغه کس چې غواړي وزن کم کړي، یو میاشت یو تمرین کوي، بیا وایي دا کار نه کوم، بل تمرین ته ځي، بیا دریم ته. ستونزه دا نه ده چې دا طریقې کار نه کوي، ستونزه دا ده چې ته خپله کار نه کوې. ته له یو شي بل ته ټوپ وهې نو هېڅکله د یوه کار میوه به هم ونه خورې. همدا خبره په کاروبار او پیسو هم تطبیقیږي. خلک فکر کوي چې تل باید یو نوی کاروبار، نوې دنده یا نوې ستراتیژي پیل کړي پر ځای د دې چې هماغسې سم کړي چې پکې اخته دی. ستونزه دا نه ده چې ته فرصت نه لرې، بلکې ستونزه دا ده چې ته د فرصت لیدلو مهارت نه لرې، ځکه چې ته لا په اوسنۍ ځای کې بل پړاو ته نه یې رسېدلی. بریالي خلک هغه دي چې حتی کله کار ستړی کوونکی، دردناک او ناڅرګند وي بیا هم دوام ورکوي. که تل یو کار بل ته ګرځي، له یوې خوا بل ته منډې وهې او تل په یوټیوب کې هغه کارونه چې تاسو شتمنولی شي لټوي نو همدا ستا اصلي ستونزه ده. نظم ساتل دې شتمن کوي او تسلیمېدل دې بېوسه ساتي. هر کاروبار د ماتېدو 3 لاملونه لري. هغه پړاو چې کار سخت شي ډېری خلک هلته ځکه ناکامیږي چې کار بد هم نه وي خو بیا هم مسیر بدلوي. ته باید د سختۍ زغم ولرې. که ته خفګان، فشار او نارامي نشې زغملی نو هېڅکله به میوه ترلاسه نه کړې. د شتمنو کسانو راز دا دی چې هغوی د سختیو زغم لري. هغوی کولی شي ستونزې وزغمي او همدې خبرې بریالي کړي هم دي. دویم عادت د نورو د تایید غوښتل پرېږده. کله چې ته د ژوند د پرېکړو لپاره د نورو اجازه غواړې نو خپل راتلونکی د هغوی په لاس ورکوې. ته باید د خپل ژوند د طرز لپاره اجازه ونه غواړې. زه همیشه د خپلو اعمالو د ترسره کولو لپاره خپل تصمیم نیسم. دا ومنئ چې اوس تاسو ته هیڅوک بې هدفه مثبته مشوره نه درکوي. هیڅوک ستاسې ژوند او د ښه ژوند لپاره سم فکر نه لري. که د میلیاردرانو ژوند ته کتنه وشي، هغوی له صفر پیل کړی او په خپل تصمیم تر لوړو پوړیو رسېدلي. هغوی یوازې او یوازې په خپل ځان باور لري. له ځانه وپوښته، هغه خلک چې ستا په ژوند قضاوت کوي آیا هغوی هغه ژوند لري چې تا ته یې غواړي که نه؟ نو ولې خبرې اورې؟ عمل روښانتیا راولي او د خلکو رضا ګډوډي پیدا کوي. بریالي خلک د یقین پر بنسټ مخ ته ځي، نه د ټولو پر موافقې. دریم عادت پانګه اچونې پسې منډې وهل پرېږده. ته بازار کې شرط ږدې، حال دا چې لا پر ځان دې شرط نه دی ایښی. د پیسو زیاتول هېڅ معنا نه لري که ته لا د پیسو ګټلو مهارت نه لري. میلیاردران او بریالي کسان لومړی خپلې ټولې پیسې پر ځان لګوي، پر کورسونو، استادانو او په مهارتونو. تر ټولو ښه پانګه اچونه انسان په خپل ځان کوي. باور وکړئ
تر نن پورې ستاسو تر ټولو ښه پانګه اچونه ستاسو پر خپل ځان ده. تر هغه چې ته دوامدار عاید نه لرې د لویو پانګونو فکر مه کوه. لومړی ځان داسې ارزښتناکه کړه چې له پامه ونه غورځول شي. صبر نن سبا تر ټولو نادر صفت دی، خو همدا صبر تا بریالی کوي. څلورم عادت د بېوسه خلکو مشورې اورېدل پرېږده. ولې د پیسو مشوره له هغه چا اخلي چې خپله پیسې نه لري؟ که ته د ورزش مشوره له ناورزشکار نه اخلي، نو ولې د پیسو مشوره له بې پیسو والا اخلي؟ ستا چاپېریال ستا حد ټاکي. که شتمنو خلکو ته لاسرسی نه لري، نو کتابونه یې ولوله، ویډیوګانې یې وګوره، له هغوی زده کړه وکړه. کله چې له شتمنو خلکو سره نږدې شي، ستا معیارونه لوړېږي. پنځم عادت د ناسمو ملګرو انتخابول پرېږده. ته نشې کولی له هغه چا سره شتمني او بریا جوړه کړې چې ستا له پرمختګ ویره لري. ناسم ملګري تر خرابې پانګونې ډېر تاوان لري. سم ملګري ستا بریا څو برابره کوي، خو ناسم ملګري تا له خپل ځان څخه کموي. ژوند او بریا لا له مخکې سخته ده. ته داسې څوک غواړې چې ستا ژوند ښه کړي، نه خراب. نو خلاصه دا چې بېوسه پاتې کېدل اسانه دي. هغه څه کوه چې همدا اوس ښه احساس درکوي، نه یوازې په پیسو کې بلکې په معنا، باور او ژوند کې. نو باید د دغو 5 عادتونو برعکس عمل وکړي.